ګاډی راپسې پیپسي کوله راوستی د ډک بازار ته او یوه ورځ یې مو وسله په غاړه کړو 12 ګولو والا جارجر دی پکې د یو پکې ښځه مورۍ کا په دې ګاډي کې مې دننه دا وسلې پرتې دي 6 وسلې وي په دې کې یو دا راخله او تا ته زمونږ د طرفه اجازت دی او دا ذمهواري ستا زمونږ په سر ده ګاډی راته ودرولی او ما وسله په غاړه کړو د هغه اسکوله پورې د غرشن نه موړه پورې لاړم او ما یې که د ښځې مېړه پکې اوس څوکي وو په ما مخامخ شه ما د داسې کړه ستا په ما خبردار تاسو له الله ډېر شهرت درکړه ډېر خلک هم پیژني نو د څونه سوشل میډیا باندې چې دا کومې پیسې راځي دا خلک تاسو له درکوي مطلب دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي ستاسو حق چې کومه دی ځینې خلک چې وي د تاسو د ویډیوګانې راوالي د کنځلې ترې جدا کړي په نورو خلکو پسې ورلګوي میمز پې جوړوي مذاق دې جوړوي ستاسو د ویډیوګانې هغه خلکو ته څه ویل غواړئ خلکو ته به ښه ویل غواړو چې دا خو د عالمې ښځې زوی دا کار نه کوي دا د لدړې ترور زوی دا کار کوي بل ارشد کلونجي چې کومه دی د سواد سره تعلق ساتي ایکار منی رسټورنټ هم چې هغه ویل چې بختي رحمان باندې به عمره زه کوم نو عمره په تاسو څه پوری کړې ده او که نه السلام علیکم ګرانو کتونکو دا موجود نم د بختي رحمان سره ډېر ټایم نه ډېر وخت نه زما د کوشش وو بختي رحمان ماما ډېر وخت نه په سوشل میډیا باندې کتو او بیا مې ذهن ته سوچ راغلی چې زه راټ شم او دوی سره په خپله خبرې وکړم کله نه کله زه وګورم یار زه تر خلک ویډیو ښکاروي تنګوي نو مال چې هغې باره کې هم زه خلکو له ښکلی پیغام ورکړم نو نن ویډیو چې کومه ده تر اخره پورې راسه وګورئ او خپل ملګرو سره هم لازم شریک کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او لومبي پښتون زما دا لکه زه تخله پښتون کوي چې دا بختي رحمان د کم ځای دی کم ځای سره تعلق ساتي او بختي رحمان د شون چمسوت دی او وطن کته لاندې چم دی او بل سوشل میډیا باندې موږ مخکې ویډیوګانې کتي مطلب تاسو بس خلکو تنګولې خارول به خلکو له څه پیغام ورکړي خلکو له خو زه ښه پیغام ورکوم چې زه په دو پسې په جومات کې پاڅېدلی وم او هغه اعلان زما اثر نه و کړی په دې دوباره باندې حکومت زما سره برابرتیا جوړه شوه او هغو بیا ما ته دا وینا وکړه چې بیا درته څوک څه وایي نه دا په دې دغه کې مې دننه په دې ګاډي کې مې دننه دا وسلې پرتې دي 6 وسلې وي په دې کې یو دا راخله او تا ته زمونږ د طرفه اجازت دی ګاډی راپسې پیپسي کوله راوستی د ډک بازار ته او یوه ورځ یې مو وسله په غاړه کړو 12 ګولو والا جارجر دی پکې د یو پکې ښځه مورۍ کا او دا ذمهواري ستا زمونږ په سر ده ګاډی راته ودرولی او ما وسله په غاړه کړو د هغه اسکوله پورې د غرشن نه موړه پورې لاړم او ما یې که د ښځې مېړه پکې اوس څوکي وو په ما مخامخ شه ما د داسې کړه ستا په ما جوړ کړلی یوه ورځ نه شوه 2 ورځې نه شوې 10 نه شوې 20 نه شوې او دا په یوه ورځې باران ورېږي او پورو پیټه مې په اوږه کړلی روان یم خپل کور ته او دې ترکولو د سرې کونې رالم او مخ نه او د سترغلي نه سرمن کته په دې ګریوان کې زنګ ورور راپسې بیا رارسېدلی چوټه وایي ډاکټر ته بل خبردار تاسو له الله ډېر شهرت درکړه ډېر خلک هم پیژني نو د څونه سوشل میډیا باندې چې دا کومې پیسې راځي دا خلک تاسو له درکوي مطلب دغه روپۍ تاسو ته میلاویږي ستاسو حق چې کومه دی او چې د چا د لاسه موږ ته میلاویږي چا د لاسه نه میلاویږي نو چې د چا د لاسه میلاو شو دي نه یاره هغه خو موږ سیند ته نشو غورځولی څوک 500 راولي او څوک پکې 1000 روپو ول لوټ ولم څه ټایم کې تاسو یو خبره کړل چې زموږ په ټي وي باندې فلم چلیږي هغه وګورئ دا کم فلم او دا اوس په ټي وي چلیږي او که نه نه زه ما په ټي وي باندې فلمونه نه دي کیستي او دروغ به نه وایو او یو که تاسو نه پټوان ویښ کړو او تصویر لې ورکړو هغې ته څه ویل غواړئ هغه چې زموږ نه داسې دا پټوان به هم چېرته مخامخ په موږ داسې هغو ته نه یو ولاړ خو چې سم عالمان مې څنګه راځي هغو ته که مخامخ ولاړ یم نو هغه بیا بېله کاته ده د سوات کې هم چېرته هلیکاپټر سفر کړی دی او هغه څنګه کیسه وه ستاسو اکچولي هلیکاپټر سفر هم کړی کم وخت کې هم کړی څونه کړی وه هغه ډېر د نادانۍ خبره وه چې په مخ لا د ویښته ډکه زموږ سم نه راغلی او د منګورې د اډې نه هلیکاپټر یو هلیکاپټر و سیوا جازونه هم نه و هغې له مې ټکټ برابر کو دویم ملګري له مې ورسره برابر کو خپل د کباب د کړهي نه مې پټې کړې د دویم ملګري له مې ټکټ برابر کو په 2 کسه زموږ نه په هغه وخت 350 روپۍ ټکټ کو واغس
دا ځینې خلک چې وي د تاسو د ویډیوګانې راوالي د کنځلي ترې جدا کړي په نورو خلکو پسې ورلګوي میمز پې جوړوي دا مذاق دې جوړوي ستاسو د ویډیوګانې هغه خلکو ته څه ویل غواړئ نه خلکو ته به ښه ویل غواړو چې دا خو د عالمې ښځې زوی دا کار نه کوي دا د لدړې ترور زوی دا کار کوي د دینداره ښځې مغوړی دا لبه نه کوي هغه ښه په اصولو کې دننه زما سره خبرې کوي او ښه غوړ جواب یو بل له ورکوو چې زمونږ د دواړو مونږ وایو جنت الفردوس نصیب شي او بل دا راته وایي بختیار رحمان د اوسه پورې په ژوند کې ټول نه غټ ارمان څه دی په زړه باندې چې نه یې پوره شوی اوسه پورې او نه خو مې ښځه وه د زړه مې پوره غټ ارمان ها تاسو په څه ټایم کې عمره هم کړې ده نه عمرې نه تللی لا کنه اراده ولشته بل ارشد کلونجي چې کوم دی د سواد سره تعلق ساتي ایکار منی ریسټورانټ هم چې هغه چې بختیار رحمان باندې به عمره ز کوم نه عمره پتا سوسه پوری کړی دا کنه نه عمرې ما نه کنه یار دې څه بولده جواب بول دې څه نور کو کنه یار نه نو مطلب څه امید هم چې اوس پتا سونه عمره واغه وکي مخکي نه چې هغه به وکي خدای دې جنت الفردوس نصیب کړي او دا غلي د خدای د ایمان ګټور کړي چې زمونږ سره به خسړی توپ کوي نه مونږ به سره کونی توپ نه کوو بل هغه د خبره کول چې بختیار رحمان موږ عمرې لرول خو نه د جاز کې چا سره سو کې غوسه کې سوکتن کې اچھا ته غوسه ونه کې بجاز کې جګړه ونه کې پرېری شو دي کنه اوس هغه معمولی جازونه دي موږ ته دا ډیر پکې دا پسخې چې لګد دا جاز پستر ګوندل او موږ پکې تیر پوخا دا چکر لګول د دې منګوري دا ډینه پکې اوچت شېما او په پنجاب کې په 300 پټه کې په مین کې مدن مزدوري کوله اوس په خبره پوه شوي او دا مین روانیال ته کې بلاک کړو بیا ته کې او دا دغه نه بیا خراب شو ما دلته کور ته راغلی او کور نه بیا ډاکټر ته وچت کړم ډاکټر مې بیا ټیسټ کړو خوراکونه کې ټول نه زیات څه خوښي نه خو چېرې ښه خواږه شوروا په ښه په خواږه غوښه کې برابر شي او مټا کنه او کله کنه او په خوله کې خط برابر رنجق شي یو خوندناکه خبره به هغه او بعضې پکې غوښه هم پخه کړي خو نه پاخه او نه مړاوي او نه سمه خوله په خوله کې برابره پلې دی پله کولی هم نه شي نه رنجق ویسته خو ته لا پرېږده وه چاسې به یې لکه چوپې لکه خرې ته چې مشکې ووې نه داسې دغه خو ناشته خوند نه کوي هغه چې سم پرېمسي کړی شی دی وڅکي برابرې په دې کټوۍ کې وڅکي او برابرتیا جوړه کی چې ښه په خوله کې برابرتیا له لړه چې ورېږي شي او دا اوس دو تعالی کېدم نه خوند بولو کی مونږ بختیار رحمان مونږ په سوشل میډیا باندې چې کاته خلکو بس تاسو د تصویر مونږ داسې خودو چې دا ډېر غوسناک دی یا د ریسپیکټ خبرې کوي ما چې په حقیقت کې وکړه تاسو ډېر اخلاقي او ډېر اخی خبرې کوي نه اخلاق دا چې بدی کوم ویلي دا چې په مونږ باندې دا بازار ګرمي هغه جوړه کړو دا مې هغه ته په دا ویلي او دا به ټیپ کړي دا مې وچ پوچه بربادي چاته ولې یم زه چې ته خر نیم لو شي نه دي چې د خرې زوی لو شي ما نه نه خصم د عالمي زوی ما د دیندار خزي مغولای ما او د پلار مې د غیرت تپوس د کلی د خانان ګوټ کو ملک ګوټ کو نوکا د دې معمولی سړی زویم نه ما تاسو بویلوي د لوګړې نچرګي زامن پاکستان او دا دې څه مطلب شو د دې څه مطلب شو لوګړې نچرګي زامن پکې دادي چې دوس به دې بریک په ما باندې نالي او زمانه کلاس تنبي او کونه پناکي کلاس زمانه ناخ تنبيږي او کونه پناکي زه خپل غل نه نما او چې مو ودی جمعه ور چې او د ډاک بازار مې فلم وسته دی را پسې او د دې ویلته نم چې مې کبابچی دکان د نوکرګي ونیو نو ماشتر د دکان پورې مې چیرې ور راخو چې مو ولید مې پیژن گزار را باندې وکړو ما پسې د پورو پیټه گزار کو څرکته ورون نه وتم پسې کو به برنا سو کړی تا او دې پکې دن نو زمانه کونه پنا کوي دن نه کونه یوړه او دن نه پسې ون نه وتم مو مستنګي مې چې د اوس ماته کونه ټینګه کښ ته مې پیژندې او دې ویلته نه مې نیولو بینچونه میزونه مې کاغه واغه پرې خو سخت سوخ شو ما او دا ماشتر د دکان پورې مې خخته کې چیرې شو دوړه کاری دا یوې لته نه مې نیوله اوس کنجه کړه دوی مې لته له مونږ ګوتې وروړي یوې لته نه خو مشران بیا زمانه چاپېره شو قرآن ته وګوره دیر سپارې قرآن پېژنې دا شی څیرېږي نور خخته ګوست هغه څیرې شو دی ما لا زه به غلو مه په کته روان کړی مې دی په کته بختیار رحمان دا راته وایي د ټول نه زیات تاسو له غوسه په کومه خبره ده چې خلک تاسو ته خبره وکړي تاسو پرې غوسه شئ دا کومه خبره ده
نه دا خو د غوسه چې په موږ له راځي هغه اثر زموږ سره د لونډې تروزوی کوي او د دیندارې ښځې مغوړی راته ورانم نه وي او ما غوسه کویم نه ښه په اصولو کې را سره دننه خبرې کوي او د دواړو طرفو موږ په یو بل باندې سلام غورځېږي ښه په عقیده ښه په اصولو کې دننه ورسره خبرې کوو او د داسې لوغړنې چرګې زامن موږ نه یو چې وچ پوچه به موږ د چا سره ټخېږو نه دا پاکستان د حالات ډېر زیات ګډوډ دي د عوامو د لاسه خراب دي که د حکومت د لاسه خراب دي د حالات نه دا خو پکې شته په دنیا کې وایي یو قسم نه دي که نه وایي په دنیا کې یو رنګ خو نه دي که نه نه دا خو پکې واقعي خبره دی چې شته پکې که نه د هغو سره به څه چې دا خو پورې مشرانو پوخ متل کړی و پوخ متل یې پورې کړی و چې شته وی په دنیا کې یو قسم نه دي په دنیا کې وی یو رنګ نه دي وی په دنیا کې داسې رنګ درمبړان شته چې عمل نه په خدای نه په قرآن شته دا دنیا د پکې هر قسم علم شته څوک په سپورې کوي تالان څوک بیلوګي خوري څوک په شانتې د جوګي خوري څوک وی پاس په چتونو کې لرګي خوري نه وی لاړه نن دا زمانه خو اپ ټو بیټ شوه د دې خېټې روزي واوره په سلپیټ شوه نن چې کم افسر له ورشم وی بدرومه د پروټو روزي لاړه په کریټ شوه اوس خو خبره په ګڅه شوه نسواریان ته پکې څه وایي کوم نه خلک چې نسوار اچي نه نسوار خو زه په خپله کوم نه یاره بل ته به څه ویم په هغې کې به بل ته څه ورانه ویم نه دا خو یې ونه شوه اشنا په شلتالو چې یارانه شوه او که نه خو بیا ونه شوه نه خبرې په اصولو کې دننه خوند کوي چې هغه به زه داسې دا ډېرې خواصې د مستۍ د لاسه کوي او موږ د مجبورۍ د لاسه دا شی شروع کړلی خو نه نورې غټې نشې تماشې سینګرټګیم تشنس کمه او دا تیزونه پوسکې خلک په برګو کې براولي او دا پوس کله په ګڅه ولي په د نورو په تپې ځان کونه خپله پسخی چې دا ما پوخ پوسوي شو دا مې خپله په ګڅه غوزار کو نه واده مو کړی دی که نه ودونه مې نشته لکه زړه م نه غواړي داسې زړه مې غواړي که نه اوس سره چې دا خبره مې سر ته اوس ورسي خبره مې خپله صفا شو ده او اخره کې دا وزیر سره کړلی او خو پنسي کړی دا وزیر سره کړلی او خبره غوسه کړله چالو یو تن نه دی نه یو کس نه دی شپږ تنه راپسې راغلي و دلته کې کته دیر باجوړ نه آزاد کشمیر نه او دلته کې راپسې راغلي د ځینې خلک پوښتنې کوي بختیار رحمان نه پوښتنه وکړه زموږ د ویډیوګانې نه وایرل کېږي څه طریقه ورسره وکړو چې ټیک ټاک کې د ویډیوګانې پورته وخت چې وایرل شي څنګه زه ورته څه یم لکه خلک وایي زموږ د ویډیوګانې ټیک ټاک کې نه وایرل کېږي که نه مخکې نه ځي خلکو ته نه رسوي دا څنګه وایرل کړو نه د هغو د جوړښت کې زموږ څه کار نشته یاره نه خپل عمل وي د لارې مل په خبره به ځان خبره په نورو اګو کې به ګوتې نه د اګو په شکرو کې به په نورو کې ګوتې نه وروړې خبره به ورانې له نه به او خپله کاته به مخکې سر ته رسې پس د هغې به بیا په بله کې شیر ورکېږي او خبرې به هره خبره به په اصولو کې دننه کې او انګه پیچه به نه کې بټ وی به په سکو نه ګرمېږي ځان کدن وی د تیزونو چیز نه دی ځان په خبره خبروه پس د هغې څټوکې غوړوه جنکۍ په پر ورو د کمر ورغړوه هسې ولې غره ته مه ورکوه نه او خبره په اصولو کې دننه کوه دا کوم خلک چې خبرې کوي چې نه کوس دوی ته څه پیغام ورکړي خپل وختونه خرابوي ځوانان دي خپل سبق نه وایي لکه نور لمونځ او داسې نشته نه سبق ته خبره بیا غلطه ده یاره سبق پکې نه ویلی شی خو یاره د خبرې موږ په خپله زه سخت خفه یم یاره په اسکولونو پسې هم نه یم خفه خو په دې قرآن پسې سخت خفه یم بیا مې شروع کړی و بیا هغه سبق زمانه بیا اړته پړته شو دا سکول کې تاسو قابل وئ که نه سکول کې به موږ هم سبق سکول کې هم لږ ډېر تعلیم داسې دومره تعلیم زموږ شته د خدای پاک مهربانۍ سره تعلیم تاسو کړی داسې مدرسه اول و مدرسه وه دویم و خلک دومره تیز پکې بیا نه یونس که نه او خو بیا په مدرسه کې داخل وو په مدرسه کې داخل وو د داسې لوغړنې چرګې زامن نه ویلی شي
شکر په دې خوشاله تاسو یو خبر او پیار کرنے والے کې به ډرته نه هي دا د خلکو ته ویلې شي اوس نه 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 خو سړی غانې وای مال دا غانې مرাজি نه کنه غانې بجانې واغه سر ته به رسي او غانې بم سر ته بم رسي او مال به دا لګي ورته منګ نه نه منګ د دې ټکی او هغه پکې هغه واس یار ته پړته نشو کولای کنه چې په دې روغ پورې ورانه نه بل ورته سوای خبره په اصولو کې دا په اخیره کې د ویډیو اخیره کې د ټولو پښتنو له پیغام ورکوي تاسو موږ به له پیغام ورکو چې څوک لکه اوس په مسافرۍ کې دي خدای دې ول د ایمان ګټه ورکي خدای دې د بیمانۍ د ګټ وټو نه بچ وساتي او دسی به پکې چې هغه به تبلیغیانی هغه د خدای پاک ایمان سره خدمت کوي او څوک په دین په لار کې وتی دا غو د هغه لار خدای پاک هغه لارې وته خدای پاک دی وته هغه لارې گلزار کی دا الله په در کې څه کم نشته او نه پکې څه کمیږي مهربانه بادشاہ دی خو موږ به د خپل خیر سوال د خپل خدای نه مخ کې غواړو چې په کومه کې زمونږ خیري او په کومه زمونږ نه خدای پاک رضا کیږي خدای پاک ته هغه مخز موږ ته پیښه کی د بې مخې ژوند نه دی خدای پاک موږ بچ وساتي او خدای پاک ته موږ ته دواړه جهان گلزار کی یو خبر راځي وخت رحمان صاحب دا کم خلک دا دریستر ګول موبایل والی دیږي کې په جب کې دي د خلکو له پیغام ورکول چې دا خوځه خدي کنه خلکو ته شوکې چې ما سره دریستر ګول موبایل دریستر ګول دا اوس ناشنا شی براوتی اما دا ټول دریستر ګول دا ما دا یو سترګ ولا یو را سره یو ورځ څه غفلت غونته ویو دا شی چې مې راوتلو دی دیوال لا او څول مې گزارل مې به سره په خبرې وکړې د څه مې دا به دا غفلت دا غړې به دا مورسوله دا بیان کيو زما به دې شي ته وګ د دې خې د دې شي نه زه د دې ریګم یا تر هیګم د دې چې دا غټ شي ته په وګ کې دی خو دې شو د لکو چې دا بل ک په دې به سوال جواب نه مې دا شیم نه منم دا به ما سره به دا سوال جواب دا مورسوله نه کوي مې دا شی مې دی دیوال لره تلل او چیرې واري څول کړه مې دی غټ شو دا شی خو لا وړ کې دی دومره شو د کڅو باړای او ما وخت نیول او دا بربادي پکې او دا دیوال چې مې دا شی راوتلو په د خپل دکان کې دنه او چې د سره ګړنګ نشو کولای بیا نه بیا پکې جواب قانون څوک نه وي مسلمانۍ دی کړل مې دا بربادي راته پکې یار جوړ سړی سره به موږ څنګه رانه وایو د سم د عالمي خزي زوی چې پکې رابطي شي په مزو د دوړو طرف زمون سر شي خدای پاک رحمتونه را باندې راوريږي او د یو بل سره خوږی ویل کېږي په مزو به سر کېږي تاسو هغه یو لګ ډېر تنګ کړو تاسو پاری په ماشين کې ناس وي او هغه تاسو چې بهر راوځي دا څه قصه څنګه هغه اړي ماشين کې تاسو ناس وي او اکسته ول بهر راوځي دا څه قصه نه قصه خو تیر قصه خو زما هېری دي نه پکې یو قسم نه دي پرنګونو پیخي دي پکې خو هغه تیر چپی هېر کراتلون کې چپې شماره نه تم 16-15 یاره نه ته پم دې خبره ته کته بر سوچ کا کنه چې اتیر خوشاته شو دی خو پرنګونو نغاره پکې مخه لراغلی نه زمانه دی یاد یمن چې ما زم سره لا پالي په لیکل او ته مې بیا نقشه کوله جو بیا و جوړو خو نه دومره پوخ دغه نه د کړه تعلیم هم نه کړه کنه چې وې د ملک عثمان دا اکاونټ شیر کړي او پاله وسره کړي ته دې نوم مې چې دا نوم په طریقه ځنه پوي کنه علي عثمان ملک عثمان پالو کوي او شیر کوي او دا اکاونټ ولا مخ کې سپورټ کوي او دا اکاونټ ولا مخ کې سپورټ کوي ها نور وا بس دغه نور بستو ته سوي خیر دی وای نه نور موږ چې زمونږ سره چاني ویل ناسي بمنګ زمونږ د په بده چاولېږي شرطه او غدي سي دار چا سره خبرونه پکې نه کوو ګران کوتونکو دغه نن ورځ زموږ ویډیو ډېر زه خپل انټرویو شو امید لرم دا ویډیو څه خوښ شوی ویډیو را سره لایک کړئ مخکې خپل ملګرو سره شریک کړئ چرته هم چې الله مرتل خوشاله او آباد لره د لوی الله پامان